عارفواله کې چې دنه یو افسوسناک واقعه راغله چې زوم لګېدل د خپل خواخه وجل دا او هغه چې دنه په یو باکس کې وړوکی کړل او بیا چې دنه په یو پټي کې خخه کړل. یار ډېر افسوسناک واقعه راغله یار، داسې وخت راغله چې په هیڅ چا باندې اعتبار نشي کولای، زوم لګي او خپل خواخه چې دنه هغه وجني د څه لپاره وجني په مکمل ډیټیل باندې چې دنه په کومه په عارفواله کې دا واقعه راغله او دا ډېر افسوسناک واقعه چې ټول خلک په جړه باندې مجبور کړو. ورګو داسې وکنه چې د دې زوم چې دنه خواخه وا خواخه چې دنه میخه خرڅه کړی و دا سره 6 لک روپۍ وي، 6 لک روپۍ وي کنه، هغه روپۍ چې دنه هغه په یو باکس کې کې خو دي او هغه په پټ ځای کې کې خو دي. نو زوم چې دنه هغه پیسې ولې دغه نه پس زوم ولګي دغه پیسې راوغستلې، دغه پیسو د پاره چې دنه خپل خواخه وړوکی کړه، دغه نه پس چې دنه په یو باکس کې چې دنه کې خو دا په یو باکس کې چې دنه وړوکی کړه لکه سړی چې د بازار نه وخه راوړي او د وړوکی کې خاصونه دي جوړ کی دغه څه د خپل خواخه نه دغه خاصونه جوړ کړه او د په باکس کې چې دنه کې خو دا لاړ یو کېت ته یو پټي ته لاړ او په پټي کې چې دنه هغه خخ کړه او هغه روپۍ چې دنه ځان نه واغستلې، هغه پیسو ته ضرورت نو خپل خواخه چې دنه وړوکی کړه. یار ډېر افسوسناک واقعه راغله یار، دا پاره پواله کې تاسو سوچ هم نشئ کولای چې زوم چې دنه د پیسو د پاره چې دنه خپل خواخه وړوکی کوي او هغه چې دنه په یو باکس کې باندې او هغه چې دنه الته چې دنه په پټي کې خخ. یار پولیس والا چې کله انویسټیګیشن وکړو، پولیس والا چې کله انویسټیګیشن وکړو دغه نه پس چې دنه د پټي نه یو باکس راوېستو چې په هغه کې د انسان غوښه پراته او وړوکی غوښه پراته دغه نه پس چې کله باکس راوغستو دغه نه پس چې دنه هغه خپل انویسټیګیشن جاری کو، خپل انویسټیګیشن وکړو نو دغه زوم چې دنه د چې گرفتار کو، هغه زوم گرفتار کو نو د زوم ته ټوله قصه واوروله چې ماته سي د پیسو ضرورت او دغه نه پس چې دنه ما خپل خواخه وړوکی کړه چې دا پیسې واخلم او دې پیسې ته ماته سخت ضرورت 6 لک روپو د پاره سړی چې دنه خپل خواخه وړوکی کوي او هغه په یو باکس کې باندې او هغه چې دنه یو پټي تاوړي په پټي کې خخیا. ډېر افسوسناک واقعه راغله په دې باره کې تاسو وایي نن سبا یو داسې وخت راغلی چې په هیڅ چا به اعتبار نه کوي. ډېر افسوسناک واقعه راغله، داسې واقعې سړی بیانوي سړی له په خپله جړه ورشي چې یو انسان لګي دا بل انسان دومره خاتمه صرف د پیسې لپاره. نن سبا چې دا څومره پیسې روانې دي دا د پیسې لپاره روانې دي، لیکن موږ هغه دنیا ته تر اوسه پورې سوچ هم نه دی کړی چې موږ د دې دنیا نه ځو، موږ به یو بل دنیا ته داخليږو، دغه لپاره چې دا موږ یو ملک سوچ هم نه دی کړی. موږ چې دا یو انسان قتلو، یو انسان ته تکلیف رسو، دا سوچ نه کوو د دې نه مخکې چې موږ به یو بل دنیا ته ځو چې آیا جما دي انسان ته تکلیف ورسو او بل ورځ چې دا ماته دعا وکړي او الله پاک له بزه جواب ورکوم. دې سیس نه موږ بالکل چې دا وخت یو موږ د دین نه وخت یو ځکه چې دا موږ نن سبا ذلیل یو، موږ چې دا الله پاک پرې خده، موږ د الله قران پرې خده، موږ د پیغمبر علی السلام سنت پرې خدي. نن چې دا موږ په کم حالات کې نن چې دا کم حالات روان دي، انسان ته سکون نشته، به سکونی ده او حالات ډېر زیات خراب طرف ته روان دي. ولې چې انسان مونږ پرې خده، انسان د عبادت نه تللی دی، انسان صرف پیسې طرف ته چې دنو او چې صرف ارسه کولای شي دا پیسې کولای شي. الله پاک نه چې دنو یقین غوښته نعوذ بالله زمونږ ټول ور تاسو سوچ وکړئ خلک چې پیسې صحیح بس خوشاله ژوندۍ تیروا او د خوشاله ژوندۍ نشته راغله، خوشحالي صرف په عبادت کې د کته غریب او کته مالدار ایته عبادت مکو ته به سکونی ته قران شریف مو ته به سکونی دا یو پاره پوره کې واقع راغله زوم لګیدل 6 لک روپو د پاره چې د خپل خواخه وړوکی کړل په یو باکس کې بند کړل او بیا چې نه یو پټی ته وړي.